ما د حضرت سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه مبارک خبره کوله اخو لاړم غرض مې دا دی حمزه رضی الله عنه حنظله رضی الله تعالی عنه هغه مبارک را روان دی یو انصاری صحابي مخې ته راغی ورته وی اے حنظله دی ورته مخ راواړو ورته وی ته ما په داسې لباس لیدلی نه وې اے حنظله نن دې ګوره ما جامو ته دي غني ورچولی دي نن دې جامې په غنو باندې ټینګې کړي دي سګورم داغې نه تا تارو کپړه تاو کړې ده اے حنظله ما سره مزیدار کپړه ده زه به تاله درکما حنظله رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته وکتل داسې ورته وی اے د خدای بنده زه خو اوسم د رب العالمین شکریه ادا کوما چې زما په غاړه باندې کپڑی دی زما عورت ور باندې پټ دے خیر دے کدا شلی دلی وی خیر دے کدا باپ غن راتاوی کړي خیر دے کدا ما د یو بل سره تړلی لیکن ورا هغه وخت ما تول نه راي دی چې زما زړه کې شرک پروتو زما په زړه کې د غیر مینه پرتوا د ورځ می دو درې جوړه جامې بدلولې هغه وخت کې به دا خبره ما ته کړې دا خدا وخت دا خوري د مینه وخت خدا اوس راغې چې د الله د دین د الله رب العالمین د نبی په محبت کې رنگ شوم نن الحمدلله زه په دې فخر کوم چې زما په غاړه باندې جامې داسې دي د دوه صحابه مبارکه دا مشهور ده یو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لباس د نبی علیہ السلام خوښ شو او ورته وی قتل او سترګې ډکه ډکه شوې جبرائیل علیه السلام راغې ورته وی اے د الله حبیبا کوم لباس د ابو بکر صدیق دی دا لباس د جبرائیل امینم دی دا لباس د فرشتوم دی او یو حنظله رضی الله تعالی عنه دی حنظله د سرداری کونین دربار ته لاړو انصار ناستی مهاجرین ناستی سرداری کونین د دې ځای نه پاسېدلو صحابه کرام ودرېدل ورته وی ورور تم لار ورکړي ورور م را روان دی کله چې حنظله رضی الله تعالی عنه مجلس کی قدم دی سردار کونین آواز کی الحمدللہ دویم قدم حنظله دی سردار کونین وی سبحان اللہ صحابہ کرام حیران دی یو بل تداسی گوری سردار کونین حنظله قدمون را اخلی سردار کونین کل داسی گوری کل سرداری کونین داسی گوری کل سرداری کونین داسی گوری کل سرداری کونین داسی گوری بیا حنظله تگوری بیا آس کی الحمدللہ بے سردار کونین شاہ تا اولی دلو بے حنظله تا اولی دل بے وی الحمدللہ انتر دیچ حنظله قدم دی او سرداری کونین میں کل لاندی کل یو خوا کل بل خوا کل برا کل ڈڑی تا کل خی طرف تا کل گس طرف تا علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میرا روان دے سردار کونین مبارک پسی روان دے جخ قدم اخلی سا حنظله را نزدیکی گی سا سردار کونین ور نزدیکی گی لاسونا مبارک ورتکو لاؤکل حنظله توی اے حنظله را غاڑی اوزا حنظله رضی اللہ تعالی عنہ غاڑ ورکے سرداری کونین تمہیں زڑ مبارک سرا اگخ پل خلل گئے دا اللہ رب العالمین حمد و ثنا ہوئی باقائے نامدار صلاة و سلام ہوئی اوڑے ری وہ جڑل تو محبوبت ولی رفاس تکلیف دیو کو حنظله رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی دمرا تکلیف دی ولی کو زدر روانم بے صحابو ما تا لار راکڑا زخو دا آغا چا زویم ما تا خپل ځان معلوم دے صحابو کی عاجزی وا اما تا سلے خبر کڑی و دا عمر رضی اللہ عنہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ما ورتوی خطا شا دا زما دا پلار منبر دے اگا ورتوی آو واللہ چه دا منبر ستا استا دا پلار دے و دا عمر دا پلار منبر نشتا پا عمر بانے خوچا گڑی نصر ولی
دا خو برکت د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. الله دې مونږ ته زړه کې هغه مینه راولي، مونږ چې نیک عمل کو به خپل کمال ګڼو، خپل کمال یې مه ګڼئ. نن الله مانه په دې منبر باندې قال الله قال الرسول د بیان توفیق راکړي. نن دغه الله جل جلاله مال د مدرسې د چلولو توفیق راکړي. نن دغه توفیق دی که د خدای خوښه نه سبا به نه بس وی به سبا نه نه نه. دا علم دا په خوله چې څه راځي، دا په لاس چې کوم مال راځي او دا د الله په دین دپاره لګي، دا خو د الله خوښه ده. الله دې زمونږ مال زمونږ وخت قبول منظور وفرمایي. نن زمونږ د ساداتو باچا صاحبانو جماعت بنیاد مې کېښودلو سار دعا مې وکړه ځان سره را روانم ول خدای شکر دی دا انشاء الله زما د راتلو سره چې زه راغلم دا زما 30 مسجد شو الحمدلله چې ما بنیاد کېښودل 37 مساجد بنیاد. یا الله شکر دی خدایا چې د 37 سلیماګانو بنیاد مې نه دی ښودلی. دا خو رب ستا فضل دی، دا خو ستا کرم دی الله چې جماعت کې ودرېږو او د الله رب العالمین د رضا دپاره ګینټي ووو بیلچه کې څه خوره لرې کو او الله نه بیا دعا وغواړو چې یا الله شکر دی خدایه چې نن ستا د کور بنیاد کې ایښودلی شو. یاد ساتئ دا اوس مونږ خپل کمال نه ګڼو. زه بعضې ملګرو ته حیران شم کله کله یاره ذهن ته بعضې خبرې راځي. یاد ساتئ دا ګنده خبرې ذهن ته راوستل دا د شیطان حربه ده. یو ولی کامل دی، هغه ولی با روزانہ 1000 کرت لعنت په ابلیس باندې ویلو. سو کرتی 1000 کرتی. بل ورځ دا بزرگ روان دی لاره ده ستړی شو بس داسې یو دیوال دی هغې ته سملاست خوب راغی. چې خوب راغی و څوک ورته راغی و ته وی پاسه. هغه حیران شو وی چې پایسولو وی دا داسې خوا ودرېدلو وی چې ناګهانه دا دیوال را پرېوتلو هلته وی دی ورته وی چې ته څوک یې چې ته راغلی او زه د دیوال نه پاسولم دا خو به زه اوس مړ وی وی زه خو ابلیس یم شیطان یم. هغې ورته ویلې بیړه دې غرکشه زه خو په تا باندې ورځ کې 1000 کرت لعنت ویم نو دا دې څنګه ما سره احسان وکړو چې دیوال نه دې پاسولم. ورته ویلې احسان مې نه دی کړی تا ته پته نشته. وی څه وی که ته د دیوال لاندې مړ شوی وي شهید شوی به وي او د پیغمبر علیه السلام امتی چې په سخته بیماری وفات شي الله یې بغیر حسابه جنت ته بوځي او چې په اوبو هلاک شي بغیر حسابه جنت ته بوځي او چې د دیوال لاندې شي بغیر حسابه جنت ته بوځي. نو ته زما دشمن وي ما ځکه د دیوال نه پاسولې. نو شیطان داسې حرامي دی ګورې ښه در باندې مې جنت ما کېدی شي وخت ته پاتې دی کله به درته خبره در واچوم چې ته خو ډېر لوی بزرګ یې څومره صدقات کې څومره نفلونه کې په یو لاره خو به دې ګمراه کړم مړه او که اوس تللی وی ډایرکټ جنت ته تللی نو د جنت نه مې منع کړې نور د خیرخوا نه یم. عزیزانو کله چې شیطان درته رکاوټ شروع کو او تا ته په مخکینی صدقه باندې تالی په مخکینی تلاوت باندې تالی په مخکینی عمل صالح باندې شک درواچولو الله ته ټوله شپه وجاړوې خدای زه خو تباه شم هلاک شم. الله داسې ګوره مه کوئ. ثعلبه واقعه مونږ بیان کړې وه دا د یو ملګري باره کې خبره درته کوم. هغه ما ته ویل مولوي صاحب زما اوس زړه نیکۍ طرف ته نه کېږي څه وظیفه راته وښایه. ما نه وایي زما کلي کې الحمدلله په جومات کې چا جارو نه ده والی سره د دومره مالدارۍ ما د جومات جارو چاته نه ده پرېښودلی او سره د دومره ما د جومات په کار کې د ټاټکي کار هم کړی پیسې مې هم لګولې ټاټکي کار به مې کولو. جومات ته مې هغه فرش او قالین راوړی
چې زمونږ د خانانو په حجرو کې هغه نشته. خو ویل مولوي صاحب څلوېښت ورځې وشوې چې بس ورو ورو مې دا اړک او داسې ذهن ته خرابې خبرې راځي تر دې چې د جومات امام هغه هم زمانه تنګ دی او د دې وجه نه مې جومات پرېښودو چې ما ویل اسې نه چې سبا د مولانا صاحب ګریوان ته لاس وانچو. نو ما ته ویل چې مولوي صاحب ایمان رانه روان دی اوس د دې غم راته کوه. بیا ورته ما یو صاحب خود مال هلته لاړ شه دعا مو غواړه زما معنی هلته یې 10 ورځې اعتکاف وکړه او الله ته وجاړه چې خدای د کم ډیپټۍ دپاره د زما انتخاب کړی الله نن زما د پیرس نه نوم کټ کېږي ربا زما نوم مه کټ کوه ربا زما د زړه نه غلطې وسوسې ختمې که ربا. زمونږ د خلکو یو عجیبه غونده کې کاري بیا ما هغه د ډېرې خبرې وکړې مال د الله نه ویرېږه. اوسه پورې جومات کې خدمت اوسه پورې مسجد کې خدمت اوس درنه الله ناراضه شو او ما ته کله کله داسې خبرې راشي وی یو بله ورځ وی په ځان پوه نه شم د خولې نه مې بکواس لاړو او خبره وی ښځې راته په خوله لاس کېښودو چې خوله به بنده که داسې مه وایه وی مال چې کاش کې ما دلته اړو دا خدمت کړی نه وی. دا ګوره شیطاني وسوسه ده. شیطان چې در پسې راواغځه بیا دې والله کې صوفي صاحب پرېږدي. ګورې صوفي صاحب رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه هغه مبارک یو قول دی هغه فرمایي چې کلم په خپل عمل مغروره نشي. ګورئ دا که تلاوت دی دا که نفلونه دي دا که صدقات دي دا که درس دی که تدریس دی که وعظ دی که نصیحت دی دا څه چې دي قسم په خدای دا د الله فضل دی. ګورئ او که دې وویل چې دا زما کمال دی هر څه به دی هباء منصوره شي بس. نو عزیزانو درخواست مو دا دی چې حنظله رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره تشریف فرما شو نو صحابه کرامو ډیر په ادب او مینی سره محبت سره تپوسو کو. علی رضی الله تعالی عنہ مبارک راغه حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تکې ناستو ورته وی اے د الله حبیبا د ټولو صحابه شک دی ار یو صحابی په دې خبره باندې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لار پرې خودلا بیا د ار قدم سره د حنظله دا الفاظ ول الحمدلله سبحان الله اے د الله حبیبا سوجدا ورتوی اے ابا ترابا اے د خور پلارا اے د حسنین پلارا. حنظله رضی الله تعالی عنہ اے علی رضی الله تعالی عنہ اے د کاکا بچوڑیا کله چې حنظله لومبه قدم کې خودو ما اولیدل د حنظله د قدم سره زرګونه فرشتې زمکه تراغللې ما چې اولیدل د حنظله لباس تا او اے علی ما د هغې فرشتو لباس ته اولیدل دواړه یو شان لباس کې را روانو. اے حنظله ستا څومره لوی مقام دی چې کله ما ستاخي طرف ته ولیدل اے حنظله ستاخي طرف ته فرشتې را روانې وې د هغې فرشتو هم هغه لباس په غاړو کوم لباس چې ستا په غاړو اے حنظله ویه کارنامه دې څه کړې ده کار دې څه کړی دی. کله چې ګس طرف ته ګورم بیا هم داسې لباس سره فرشتې را روانې دي بیا چې کله دی خوا ګورم دی خوا ګورم ټوله فضا بدله بدله ده. اے حنظله ویه کوم یو عمل دی کړی دی. اوس عزیزانو ټول متوجه شي زړونه ما طرف ته کوي سترګې ما طرف ته کوي غوږونه ما طرف ته کوي د حنظله پیغام اورې مور مې درنه قربان شه پلار مې درنه قربان شه اے د الله حبیبا ما هیڅ داسې عمل کړی نه دی چې زما زه تا ته یم چې ما دا عمل نه ووایه څه عمل خو دې کړی څه عمل خو دې کړی. حنظله رضی الله تعالی عنہ مبارک میں د آقا صلی الله علیہ وسلم دربار کې عاجزی سره خپل درخواست جمع کړي خپل قول وړاندې کړي اے د الله حبیبا ما خو هیڅ داسې عمل کړی نه دی نه خامخا ستا د لباس والا فرشتې راغلې
ستا پرنګ کې رنگ راغله خامخا یو عمل شوی دی ورته وې اې د الله حبیبا مانن یو عمل کړی دی ټول ما ته متوجه شي اے اهل سنت والجماعت اے د سلورو مسلکونو خاوندانو اے عربو اے عجمو اے تورو اے سپینو اے پارسیوانو اے اردو زبانو اے پشتو والاو ووری د حنزله درد ووری حنزله مبارک می ورته مخراواړولو دا چهره انوری ورته مخامخ کړه محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته وې بیګامې چې تهجد کړی دي سمې کړي بیګامې چې تهجد کړی دي اے د الله حبیبا دا غینه باد شروع ما تر دې ټیم پورې ما ټول وخت ستا په درود شریف باندې تیر کړو ما ټول دی وخت راتلو پورې ما بل ذکر کړي نه دے ماویل آقا تا ورزما ماویل محبوب تا ورزما ماویل معشوقی تا ورزما ماویل درباری نبوت تا زما ماویل دار سکون تا زما ماویل دار شفا تا زما پاقا نامدار باندے درود میں ویلے یا رسول اللہ نور میں سمکڑی ندی ورتوی اے حنزلہ ستاد درود عمل اللہ لدمر خوخ دے اغواړه دعا زما امت د پارا حنزله دعا کوي اے د زمین و اسمان ربا اے د کائناتو ربا ما چې نن څومره درود شریف لوستلی دی یا الله د دې ثواب زما د محبوب امتیانو ته ورسوه ټول وایي سبحان الله بیا وایي حنزله رضی اللہ عنہ وی ربا زما د درود شریف ثواب چاہتا اور سوا امتیانو د جناب رسول اللہ صلی اللہ عجیبہ غنده که دا عجیبہ دا حنزله تا خو منگ نولی دلی منگ خو ڈور ڈیک بوگے نیو منگ خو پردیس سر سودا کو کہ حنزله نن زما جمعہ تراغلے وے ویل بھائی افسوس پتا ما تا ما درباری نبوت کی دعا غوختی تا دا پارا ما جڑا کرے وا تو خو ډیر بے وفا سڑے ستا دا معشوقی تا دعوه سنگا کے ستا پیغمبر محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکی صلی رحمی وا ستا محبوب خو یہودیان بوډاګانم پشا کړیو ستا محبوب پیغمبر خو هغه خزی سرا په سر باندې پڼ وړیو چا چې د دې پیغمبر د وجې نه کلی پرې ښودلو ای امتي ته نن د پیغمبر د امتي نه د شپې د هغه خوب بې خوبه کې وی غله پیدا شوي او اویلا جوړه ده تهجد خو چا په دوربینم نه کول الله دې رحم وکړي ډاز ډوز ډاز ډوز ډاز ډوز غل څوک دی غلط سوکے او غلط ورزی چا کرا غلط نن اغا ماشومان بے خوبه کے کم بچیان چاگا پلار د نشت بجلی پا وجہ باندے پا ببوزی باندے اغا وارد بچیو دکڑل تنن زی پا اغا کور باندے اغا خوب داغی وڑو بچو رانے تخو مسلمانے تخو با دا پیغمبر علیہ السلام دا محبت دعوه کے تو بم وے چې خدای ما ته مغفرت فرمایا نشه د الله نه بخنه غواړي دا عمل مکروه عمل دی دا عمل بدرنګ عمل دی زوم اړو تا ټوله دنیا ستا د سونې شوه ته مالک شوې قسم بالله چې کم معشوم ستا په هیبت باندې د خوبه پاسېدلی او دی معشوم یو ځل ویلي چې اے رورا که ته دا جهان بیا په جوماتونو باندې رنګ کې کته بیا دا د جمعاتونو ټول دیوالونه په سونه باندې جوړ کې خو ګوره یاد ساته د هغې مظلوم ماشوم بچي بدله نشي ورکولی دې وجې نه عزیزانو ما پرونم زما یو ورورو قاری صاحب مبارک محمد نسیم صاحب هغه ته ما یو خبره کوله مال قاری صاحب محترمه په لاره باندې همدادې خبره راغله مال یو بزرګو هغې تلار کې غله را پاسېدل نو ډاکوانو هغه چې ودرېدل
ودرېږه بابا جي بس هغه ودرېدلو چې بابا ودرېدلو نو دا کسان پې شروع شو ټول چکې پې ورته هر څه یې ورته وکتل اسم نشته معنی شته او څه نشته دې ځای پورې بابا جي دعا وکړه یا الہ العالمین خدایا د دوی به واړه بچیان وي ربا دوی به دې دپاره شپه تېره کړي ربا زه دې ور باندې راوستلم یا الہ العالمین خدایا زما معنی کې لاس دننه کومه زه دوی پکې دننه کړل څه پکې میلاو نه شو یا الله زه پکې لاس دننه کوم ربه زما لاس خالی مرا وباسا یا الہ العالمین زکا په دې باندې خپه ما چې شپه یې ټوله تېره شو لاسه یې پیدا نه کړل هغه بزرګ لاسونه دعا نه بعد مخ باندې راکاږي بې معنی ته لاس کو ورته اے بچیانو دا واخلئ دا په خپل منځ کې تقسیم کړئ هغوی ورته وایي بابا جي دغې معنی کې خو پیسې نه وې تا خو دعا وکړه او بیا د موږ دپاره پیسې غوښتلې تا سره خو پیسې نه اے بچیانو شپه مو تېره کړله در باندې خفه ومه چې بچي به ورته انتظار کوي یا الہ العالمین په هغې رنګ هم تا ورکولې خدایا هغه د دوی طلب و ربا او زما طلب دا دی ربا چې پاکې پیسې ورته ورکه خدایا هغه ډاکوان ورته وایي نه 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 اے بابا جي چې ستا په تشه معنی کې رب العالمین خزانې پیدا کولی شي نو دغه رب العالمین زما دا د غلا زړه زما دا د ګناه ډک زړه یا د الله ولی دا ستا په دعا باندې په تقوا بدلولی شي بابا جي پیسې نالو موږ ته دعا وکړه بابا جي مونږ پیسې نالو موږ ته دعا وکړه وایي داسې دوه یاران بچان نه وي لیدلي چې به یو به شکول کوي او بل به ورته دعاګانې غواړي یو ورته شپه تیری په انتظار ورته ناست دی بل ورته دعاګانې غواړي الہ العالمین خدایا یا الله غلا ته زړه مایله شوی شیطان پې خواري کړې رب اوس زړه خپل عبادت ته مایله کا بابا مخکې ولاړ دی غله شاته ولاړ دی بابا دعا غواړي غله ور باندې امین کوي الله رب العالمین د هغې غلو کور الله به د غلو نه خالی نه کړلو او ورته وي بچیانو تاسې له پته ده چې دا تاسې په لاره یو اواز وکئ او د یو مؤمن زړه ودردېږي تاسې له پته ده بچیانو ویل نه جي وایي د جهان ټول اعمال چې یو طرف ته واچئ صالحه اعمال دا یو تله کې واچئ او د دې نالیدونکي انسان دا یو په بل زړه کې واچئ بل تالی کې واچئ نو بچیه د خدای په نیز دغه دردمن زړه هغه ته الله ته محبوب دی استاد دومره مال صدقه محبوبه نه ده نو عزیزانو غلو لم درخواست دی چې یغلو زمونږ وروڼه زمونږ مسلمانان یې خدای نه وغواړئ الله نه وغواړئ دا خوبونه د خلقو مه خرابوئ او تاسې ته م ویم زکاتونه ورکئ د مال حفاظت به د الله کوي زکات صدقات زمونږ دروازه بنده ده ما یو ملګری د اټک نه راځي هغه بار بار دا خبره کوي وایي زما پلار د سلو نه اوښتی و خو د جمعې په شپه باندې به موږ راجمع کړو صدقه به وکړه او بیا به د ګاونډیانو کې تقسیم کړه ما ویل جمعې شپې لاړې خلقو به دا ویل د جمعې شپه ورته خاص کول خو نشته دی تاسې امیان هم دا خبره کوي یاره چې دا مولوي صاحب خبره خو رښتیا ده دا د جمعې شپه ورته سړی سله خاص کړي موږ ویل صحیح ده مې خاص کوئ خیلي په شپې وکئ خیلي په شپه اتوار په شپې وکړه پیر په شپې وکړه نهې په شپې وکړه چهارشنبې په شپې وکړه جمعرات په شپې وکړه جمعه پکې اړو کومه شته صدقات شته نه په خدای قسم دی دا تحدیث بالنعمت ویم 100 کسان دي ما ته قاري صاحب پرون وایي مولوي صاحب وایي سړی حیران شي 3 ماشومان سنبالول ګران دي څلور نن دا
وړو نه ګاډی ډک را روانو ما چې ولر ما باندې خوله راغله داسې لاندې تللم د جومات بنیاد مې کېښودل هغه ډریور چې کوم را سره باچا صاحب راځو مال باچا صاحب شیخ خو بیا راغی ویل څه شی مال دا د وړو ګاډی د خیال نه دی دومره پرچې راوړي هغه ګران کار دی بیا زمونږ استاسې په خدای قسم دی دا خو زمونږ یقین دی چې د وړو توڼه اسمان نه راغورځېږي که نه راغورځېږي نه راغورځېږي توڼه د اسمان نه راغورځېږي الله د اسمان نه فیصله ستا زړه کې اچوي مالک الملک ستا په زړه کې فیصله واچوي چې دلته اوس دا ځای د لګېدو دی دلته ولګوئ عزیزانو زما نور څه مقصد نه دی خو مقصد مې دا دی چې نن کرونا بیماری نن ډینګ دی که بینګي ماشه دی که څه بلا دی دا پکې بیله معامله بیا را پیدا شوه اوس مې او چا نه اورېدلي چې دروغ دی که رښتیا دی وایي څه بل قسم دغه پیدا شوی بیماری پیدا شوې ده بد د شپې به دی وایي خېټه خرابه شي او په 40 غنټو کې دننه دننه دی وړي پته لګي نه څه به کېږي زکات ختم صدقات ختم خیرات ختم پلار به مړ شو مور به مړه شوه په خدای د هغه مال پیسې ټولې به جومات کې طلباو علماو مدارسو باندې ابه ولګېدلې نن سړی مړ شي هغه ورته بلا مال پرېښودلی زوی وایي والله که در پسې پیسه خرچ کړه د خپل کار کوه خپله به دې کړی وی نو نن یې خپله وکوئ بې زامن نه کوي ګورئ دا زوی چې تا پسې 3 دیګه پخی دا اوس وخت کې تقریباً 18,000 یا 19,000 20,000 روپۍ برابرېږي ولې ور باندې ټچ موبایل نه علي سلیوانی خو نه دی مازغی خراب دي دا پبجي ګیم به څوک کوي ور باندې بیا مور یې مړه ده مور له به دې چې طالب ودی چې مور یې وظیفه راوړي خدای مو بخښه مور به ویل دا خو بېغم راغی زه زوی مې شته دی ما پسې به دیګ پوخ کړي زوی وایي سلیوانی خو نه یم کار مې څه دی ولې پې ښکلی موبایل نه علم ولې پې د کاټن جوړه نه علم ولې پې ځان له د ښکلی مزیدار پیزار نه علم ځان له خپله سودا وکئ قبر د عمل صندق دی او صندق خپله به ډکې تش پروت دی خپل نوافل صدقات خپل مال کې ستا زکات مونږ زکات ورکو په احسان ورکو په خدای قسم دی په احسان ورکو مونږ چاله سرسیه ورکو په احسان ورکو زه درته یو خبره کوم خدا ته په دې وجه نه یم عکس به دلته ناسې اوري به خو هغه دې نه خفه کېږي هغه مات مو دا لکه څنګه چل مو کړی و تاسې زکات مو بیخي پته ونه لګېدله اما ته وخندلی مولي صاحب وایي رښتیا درته وي مالچا وایي زما خو بس پلار مړ دی تا ته پته مالچا وایي زموږ پلار خو چې تلو غریب و ما خپل زکات 20,000 روپۍ زمونږ خور ده او هغه ډېره غریبه و ټوله مې هغه ته ورکړه ما زه خو دې غټ کار کړی مړه بس ځکه چې د هغې ضرورت پوره شي په منبر ناست یم واورئ 10 ورځې بعد د هغې زنانه زوی راغی ما ته وي مولوي صاحب مالچه و چې مور مې سخته بیماره ده او که څه د ملګری څوک وي چې موږ پیسې راکړي او هغه له ضرورت دی دوی ورته راخلم ما ته مال دغه دی بیخي نشته وایي نه مال مور بیماري څونه ټیم کېږي وایي تقریبا دا 18 ورځ ده او بیماره پرته ده نو زه خو هم داسې د خولې نه داسې برابر نه یم مال پلانکي پیسې نه وې راوړې تاسې معلوم مړېږئ نه د هغې سترګو نه دا اوښکه توی شوه وایي که به یوه پیسه راوړي خدای دې زما او زما د مور په کفن ولګوي په ایمان یو دا زموږ حال دی خدای سره دوکا خور سره دوکا مور سره دوکا استاد سره دوکا کرونا ختمه کې خدایا د ډنکې نه به څنګه سې وځه کرونا نه خو به خلاص شي لاس به نه میلاوې دا سنګل به میلاوې سنگل نه چې بنگل هم ملاو کې والله کې تخلا شي دا یاد ساتئ مونږ خدای سره دوکه کوو زکات مې خور ته ورکړې خور غریب هغه د ګولۍ دپاره بل ته ودرېږي نو خدای سره دوکې خدای سره چل خدای سره فریب مه کوئ نه کرونا به راشي نه به ډین کې ماشی راشي نه به در باندې د خېټې بیماري راشي خو که مونږ او تاسې د الله ته په صحیح معنو کې توبه ویستلا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه مرګرو ټول دعاو کې اخلاص باندې الہ العالمین رب کریم الله سمرا دوستان زمونږه بار ملکونو
زما یو ورور دی هغه د باړې نه به هر جمعه د هغې او بچي او ټول به مانځه ته راتلل هغې څه بیماري ده د ګردو تکلیف دی ورته رب العالمین روغ صحت نصیب کړي نور زمونږ د دې خواوشا علاقو ملګرو ډېرو ملګرو دعا او درخواست کړی بالخصوص هغه مسافرونه چې هغوی بار ملکونو کې دي پرون یو ملګري موبایل وکړو چې مور مې سخته بیماره ده ټسټونه یې صفا دي خو بیماري سخته ده نو دا د دعا ځای هغوی ګڼي د دعا ځای د دعا ورته وغواړئ الله څومره بیماران دي میندې دي چا بیمارانې پلاران دي خویندې دي رونه دي بچي دي الله ټولو بیمارانو ته سره زمونږه روغ صحت ور نصیب کړي الہ العالمین قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي دعا وکړي عزیزانو زمونږ د دې مدرسې یو مؤمنه مور وه او دې مدرسې سره انتهایی خلوص سره مینې سره تقریبا دا اوس اختر کې دې دپاره قرباني کول دې دپاره حصه نیول او دارنګ د دې مدرسې یو ځان ته حصه به یې کوله هغه پرون د بشیر حاجي صاحب ټبر هغه وفات شوی هغې ته هم دعا وکړئ رب العالمین دې مغفرت وفرمایي رب کریم دې د دغې صدقاتو په عوض کې ورته د دواړو جهانو خوشحالي ور نصیب کړي نور زموږ د دې مدرسې میندې چې هغې دې طالبانو ته په لسګونه پراټې پخولې هغوی بیماریانې دي مختلف مشکلات دي ورته هغې ته دعا وغواړئ رب العالمین دې زموږ د ټولو میندو چې څوک بیماران دي الله روغ صحت وفرمایي زمونږ بعضې حاجي صاحبان خیل وزیر حاجي صاحب بیمار دی هغه اسپتال کې پروت دی هغې ته دعا وکړئ خطرناک داسې بیماریانې دي رب العالمین دې هغوی ته سره زمونږ ټولو بیمارانو ته روغ صحت نصیبه وګرځئ دا دعا وکړئ چې څومره مسلمانان په جیلونو کې دي الله دې جیلون نه راولي څومره مسلمانان پریشانه دي الله دې پریشانو نه خلاص کړي دا دعا وکړئ عزیزانو نن د امت په منځ کې انتهایی یو بل سره نیتبدي ده په یو بل بدګماني ده الله دا زمونږ په یو بل باندې خو ګمان باندې بدل کړي مدرسې ته دعا وکړئ الله چاته محتاج مکړي الله د غیبو نه امداد وفرمایي څومره ملګرو الله چې جامعي سره د افتدا نه وال د هغې مدرسې نه وال تر دې جوماته پورې لګی دي تعمیر کوي کار کوي زمونږ دا د جومات محراب چې دا چا جوړ کو چا پکې خپلې پیسې ولګولې الله کریم دی د دواړو جهانو په خوشحالو باندې ښایسته کړي رب العالمین دی زمونږ جومات یې ښایسته کو الله دې مال اولاد ښایسته کړي الله دې کاروبار کې برکت واچوي زمونږ دې مسجد ته چا څه قسمه تعاون کړی مالی وي بدني وي الله دواړه جهان یې ښایسته کړي زمونږ تقریبا دا سرکاري پلانټ هغه دا شپږ پکې ولګول الله رب العالمین دې ورته مزید نورم توفیق ورکړي چې په دې مساجدو باندې نظر وساتي دارنګ زمونږه څومره ضروریات چې دي الله دې د خپلو خزانو نه پوره کړي الہ العالمین موږ او دا ټول مسلمانان د فتنګرو نه وساتې ظالمانو نه مو وساتې د دې ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي الله زمونږه د دې وړو دا مسله زمونږ د لنګر نوره مسله د تنخواګانو مسله الله د غیبونه حل کړي رب العالمین څومره ملګرو چې موږ سره تعاون کړی یا یې کوي په سنید باندې الله د ټولو نیتونه خالص د خپل رضا وګرځي اخر وخت کې زمونږ د ټولو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد